دغه بې انتهایی خطرناکه او نه هېرېدونکې واقعه هله پیښه شوه کله چې په 1912 کې د شپې په 11 بجې باندې په بې انتهایی خطرناک او یو تور سمندر کې د دنیا د ټولو نه غټ بحري جهاز ټایټانیک د پوره 2200 مسافرو سره د انګلند د ساوث هیمپټن نه د امریکا نیویارک ته په یو ډیر غټ خو خطرناک سفر باندې روانو. په دې جهاز کې ناست خلک د دې خبرې نه هیڅ خبر نو چې اوس په دې نږدې وخت کې د دې تور سمندر په بې انتهایی یخو اوبو کې دا غریبانان په یو داسې دردناک مرګ باندې وژل کېدو والا دي چې تاریخ به همیشه یاد ساتي. دغه بحري جهاز په خپل فول سپیډ سره د نیم شپې په دې بې انتهایی خطرناک او تور سمندر کې چې د وریځ په وجه چرته د سپوږمۍ رڼا هم نه وه، هر طرف ته خاموشي توره تیاره او بس صرف دوندو. او دغه بحري جهاز د خپل منزل طرف ته روانو چې په دې کې دوی ته یو سیګنل راځي چې ډیر احتیاط کوه ځکه چې په لار کې درته د واورې غټ غرونه راتللی شي. خو د جهاز کیپټن دغه سیګنل ته هیڅ توجه نه ورکوي په دې خیال سره چې دغه ټایټانیک یو انسینکیبل یعنی یو نه ډوبېدونکی بحري جهاز دی او دا نوم یې ورته مالک ورکړی و. د دې نه علاوه دې بحري جهاز ته و نور د سیګنلز راځي چې خیال کوه، احتیاط کوه، ویښ شه، خو د جهاز عمله دام نظر انداز کوي او هماغه شانې په فول سپیډ باندې د خپل منزل طرف ته روان دي، کوم چې د یوې هفتې یعنی د 2 ورځو په فاصله باندې دی. او د دې بحري جهاز دپاره دومره سپیډ وهل ډیر خطرناک و. خو دا د جهاز د مالک یو حکم و او په کیپټن جون سمیت باندې پریشر راوړی و. ورته یې ویلي و چې په 6 ورځو کې دننه به ته دغه ټایټانیک بحري جهاز خپل منزل ته رسې، صرف په دې خاطر چې موږ په تمامه دنیا کې ډیر مشهور شو او دنیا ته دا وښایو چې ټایټانیک د دنیا د ټولو نه غټ او هم یو تیز بحري جهاز دی. د بحري جهاز سفر جاری دی او خلک د مرګ خولې ته روان دي. په دې جهاز کې دننه 2240 مسافر ناست دي چې په دې کې د جهاز عمله مالدار، غریب، ښځې، سړي، ماشومان او هر قسمه خلک ناست دي ځکه چې دا جهاز د خپلې زمانې د ټولو نه غټ بحري جهاز و. په 3 کالو کې جوړ شوی و. په دې جهاز کې 4 رستورانټ، یو جیم، یو سویمینګ پول، یو لایبرري، 2 نهي خانې او داسې ډیر سهولتونه موجود و. دا جهاز مضبوط او محفوظ دومره و چې دې ته به د انسینکیبل ټایټانیک ویلو، یعنی یو داسې جهاز چې هغه هیڅ کله نه ډوبېږي. ټایم په مزه تېرېدو، جهاز سفر کو، خو اخیرم په 12 اپریل د شپې په 12 بجې باندې د ریډریک فلیټ په نوم باندې یو کس چې جهاز په کروز نسټ کې ډیر اوچت ناستو، صرف د دې لپاره چې د جهاز په مخه کې څه هم راځي لکه د واورې غر، نو لاندې عملې ته زر تر زره خبر ورکوي. د بدقسمتۍ نه په دغه شپه باندې دوند ډیر زیات و. هیڅ هم په نظر نه راتلل چې په دې کې एकदम اچانک د دغې دوند نه د واورې یو ډیر زیات غټ غر رانمودار شو او ډیر نږدې هم و. دغه کس چې په کروز نسټ کې ډیر اوچت ناست دی، څنګه چې د وکتل د واورې یو ډیر زیات غټ غر، نو زر تر زره ټلې ووهله، بار یې ووهله، په زوره یې ووهله. لاندې عملې دی زر تر زره ټلیفون وکړو، ډیر زیات ورخطا دی، چغې وهي چې موږ ته مخامخ د واورې یو ډیر زیات غټ غر دی او موږ د غر سره ټکراو خوړلو والا یو. زر تر زره جهاز تاو کوي. د دې خبرې په اورېدلو سره لاندې په جهاز کې ډیر بد غوبل جوړ شو. ټول کرو ممبر عمله ډیره ورخطا شوه او د جهاز کیپټن خپلې عملې ته حکم کوي چې زر تر زره جهاز ګس طرف ته تاو کوي. خو د ډیرې ورخطایۍ د عمله په غلطۍ سره کرو ممبر جهاز خي طرف ته تاوي،
یعنی د واورې د غر طرف ته مخه ورکوي. اوس ډیر ناوخته شوی او بس هیڅ سم نه کېدل او دغه بحري جهاز د واورې غر سره ټکراو خوري. دغه آیس برج یعنی د واورې غر سورکوټی غر نه و، بلکې د دې سایز د یو فوټبال د ګراوند عمره و. د یو مضبوط او زوردار ټکراو د وجې د جهاز ښي سایډ ولګېدو، چیت شو او په جهاز کې غټ غټ سوري وشول. ماهرین وایي دې ټکراو سره په جهاز کې غټ غټ سوري ځکه وشو چې دا اوسپنه وه. که چېرته دلته سټیل لګېدلی وی کوم چې د اوسپنې نه ډېر مضبوط وي، نو بیا ډېر چانس و چې دغه جهاز بچ شوی وی. په جهاز کې اوبه داخلېدل شروع شو، خو دغه جهاز په یو داسې طریقې سره ډیزاین شوی و چې که چېرته د دې جهاز 4 چته د اوبو نه بیخي ډکم شي، بیا هم جهاز نشي ډوبېدلی، خلک به محفوظ وي او جهاز به خپل سفر هماغه شانې جاري ساتي. ځکه خو یې ورته یو نه ډوبېدونکی جهاز ویلو. خو د ډېرې بدقسمتۍ نه لومبنی چت د اوبو نه ډک شو، دویم هم ډک شو، دریم هم ډک شو، څلورم هم ډک شو، شپږم ته هم اوبه راوختلې. یعنی مطلب دغه جهاز د ډوبېدلو نه اوس چا هم نشو بچ کولی. دا نه ډوبېدونکی جهاز به هم اوس اخیر هم ډوب شي. په جهاز کې په ډېرې تیزۍ سره اوبه داخلېږي، خلک ورخطا دي، څوک یو خوا منډې وهي، څوک بل خوا، خو هیڅ نه پوهېږي چې څه وکړي. د ټکراو نه 20 منټه وروسته په 12 بجې باندې د جهاز کیپټن جان سمیت ریډیو اپریټر ته حکم کوي چې اله شا وزر کوه، په ریډیو باندې سیګنل ولېږه که چېرته موږ سره خوا او شا کې نور بحري جهازونه وي، هغوی به خبر شي او موږ به بچ کی. سینیر ریډیو اپریټر جیک فلیپ لګیا شو، په ریډیو باندې سیګنل یې لیږي، همداسې لګیا دی، لګاتار پرله پسې یو سیګنل لیږي، بل سیګنل لیږي، پسې بل سیګنل لیږي، صرف او صرف په دې امید که چېرته موږ سره نږدې یو بل بحري جهاز وي نو خبر به شي او موږ به د مرګ د خولې نه راوباسي. دوی سره دلته په خوا او شا کې په لږه فاصله کې یو کیلیفورنین جهاز موجود دی، ډېر غټ هم دی هغه جهاز. که چېرته خبر شي نو ډېر په اسانه به دا ټول خلک بچ کی. خو غټه بدقسمتي دا ده چې د هغوی ریډیو بند دی او سیګنل نه ورځي. بیا دغه خلک په هوا کې فلیرز پرېږدي. دا بالکل داسې وي لکه په واده ښادي کې چې آتشبازي کیږي او دا د ډېر لرې لرې ځای نه ډېر په اسانه په نظر راځي. دوی لګیا دي او پرله پسې دغه فلیرز په هوا کې اوچت پرېږدي، په دې امید سره که چېرته د چا په نظر شي، څوک خبر شي او راشي موږ د اوبو د مرګ نه بچ کی. خوا او شا کې څوک هم نشته، بل یو شیپ هم نشته سوا د دې یو بحري جهاز نه کوم چې د ټایټانیک نه په لږه فاصله کې دی، خو سیګنل نه ورځي ځکه چې ریډیو یې بند دی. دلته یو عجیبه کار دا وشو چې د هغه شیپ کوم چې د ټایټانیک نه په لږه فاصله کې دی، هغوی دغه فلیرز آتشبازي وکتله په هوا کې او هغوی خپل کیپټن هم را خبر کو چې هغلته ضرور څه شته، راځئ چې ورشو. کیپټن یې ورته په جواب کې وویل چې هغه ماته ټایټانیک ښکاري او په ټایټانیک کې ډېر مالدار خلک دي، هغوی به ضرور سجیشن کوي، بل هیڅ خبره نشته. دلته په ټایټانیک کې خلک د مرګ او د ژوند سره په مقابله دي او خپل هر ممکن کوشش کوي چې په څه نه څه طریقه باندې څوک خبر کړي او ځان د سمندر د دې بې انتهایي یخ اوبو نه بچ کړي. خو افسوس قسمت هیڅ کار ونه کو. د سمندر اوبه دومره یخې دي چې صرف په یو څو منټو کې دننه د یو انسان نه ډېر په بې دردۍ سره ساه ویستلی شي. دلته هر چا د خپل مرګ مخامخ کاری. په شپ کې دننه مرګ دی ځکه چې پیلرز راغورځېږي، جتونه راغورځېږي او خلک د ملبې لاندې کیږي، او که بهر راوځي اوبو ته ورټوپ کوي نو د سمندر د تور اوبو خوراک کیږي. ځینې خلک خور کې داسې و چې هغوی خپل مرګ ومنو، دننه پاتې شو او مرګ ته یې غاړه ورکړله.
ځکه چې د بچ کېدو ورته هیڅ یو لاره نه ښکارېده. او څه خلک اوس هم لګیا دي د ځان د بچ کېدلو کوشش کوي ځکه چې مرګ ډیر تریخ دی. د ریډیو اپریټر فیلپس د سیګنل په وجه باندې اخر هم یو بل بحري جهاز ته سیګنل ورځي او هغوی خبرېږي چې ټایټانیک په خطر کې دی. خو دلته یو مسله دا وه چې هغه جهاز د ټایټانیک نه په 107 کیلومتره فاصله کې و او که چېرته هغه جهاز په خپل فول سپیډ کې را روان شي بیا به په رارسېدلو کې کم از کم 3.5 ګنټې لګي او د هغې پورې به د سمندر د واورې په اوبو کې ټول خلک ډوب شوي هم وي. کیپټن سمیت کرو ممبرز ته حکم وکړو چې د لایف بوټس په مدد سره ټول خلک د جهاز نه وباسئ. لایف بوټس دې ته ویل کېږي چې د خطرې په وخت کې په بحري جهاز کې استعمالیږي. خو دلته دوی یو غټه غلطي دام کړې وه. یو غټه غلطي نه بلکې یو ډیره غټه بیوقوفي او هغه دا کله چې دغه بحري جهاز ټایټانیک په خپل سفر باندې روانېدو نو په دې کې د 15 شپېته لایف بوټس د کېښودلو ځای و خو دوی ورکې صرف او صرف 20 لایف بوټس کېښوستل په دې خیال چې دا یو انسینکیبل نه ډوبېدونکې کښتۍ ده نو دې ته د لایف بوټس هیڅ ضرورت نشته. که چېرته ورکې لایف بوټس پوره ایښی وی نو د ټولو مسافرو د بچ کېدلو چانس و. په دغه لایف بوټس کې خلک کېنول سټارټ کړل خو دلته یو بله غټه غلطي وکړله او هغه دا چې په یو لایف بوټ کې د 80 پورې کسان ځای کېدلی شو خو دوی ورکې صرف 20 15 او 30 کسان کېنول. اوس د شپې 1 بجه شوه. جهاز په مزه د اوبو نه ډکېږي او ډوبېږي روان دی. خلک په لایف بوټس کې د کېناستلو دپاره او خپل ژوند د بچ کولو دپاره یو بل سره په جنگ دي ځکه چې اوس په ټایټانیک کې موجود هر یو کس دا خبره ښه پخه ومنله چې نه ډوبېدونکی بحري جهاز اوس په ډوبېدو دی. په دغه ټیم کې په جهاز کې صرف او صرف 20 لایف بوټس وو او په دغه 20 لایف بوټس کې 1200 کسان ځای کېدلی شو 1200 کسان بچ کولی شو خو په جهاز کې ټوټل کسان 2240 شو. زیات کسان په لایف بوټس کې کوز شو خو اوس هم په جهاز کې تقریبا 1.5 کسان پاتې شو. تقریبا د شپې په 20 منټه او 2 بجې باندې دغه جهاز 2 ټوکړې شو او اخیرم نه ډوبېدونکی جهاز د سلګونو خلکو سره په سمندر کې ډوب شو. هغه هم په 3 غنټو کې دننه چې په 3 کالو کې جوړ شوی و. کوم 1500 کسان چې په دغه بحري جهاز کې پاتې شو ځکه چې په لایف بوټس کې بس د هغوی ځای نه کېدو آلریډي ورته کسان ډیر زیات وو نو په دې کې څه خو د دې کښتۍ سره سم یو شانتې ډوب شو د سمندر تل ته لاړل او د کبانو خوراکه شو. چاته چې ورکې لامبو ورتلله 100 منټه پورې لامبو وهله ژوندي وو. بیا په همدغه اوبو کې د هایپوترمیا د وجې یعنې د ډېرې زیاتې یخنۍ د وجې ساه ورکړله او مړه شو. بیا د دې حادثې نه تقریبا 3.5 غنټې بعد هغه بل بحري جهاز کوم ته چې سیګنل میلاو شوی چې ټایټانیک په خطره کې دی خو هغه ډیر زیات لري و. اخر هم هغه دغه ځای ته رارسېږي او کم کسان چې په لایف بوټس کې ناست بس همدغه بچ کوي او باقي ګوري چې په اوبو کې یو خوا هم په سلګونو مړي پراته دي او بل خوا هم په سلګونو مړي پراته دي. یعنی په 2240 کسانو کې صرف 206 کسان بچ کړل. باقي مسافر باقي کسان په همدغه تور سمندر کې پاتې شو. اوس وخت کې د ټایټانیک په حادثه کې چې کوم 206 کسان ژوندي پاتې شي کوم چې بچ کړلی شي په هغه کې یو هم ژوندی نشته ټول مړه شوي ځکه چې د ټایټانیک د حادثه په 1912 کې د نن تقریبا 109 کاله مخکې پیښه شوې وه. یو اخرنی کس پاتې په دغه 206 کسانو کې چې هغه په 2009 کې مړ شو. هغه یو زنانه وه د ټایټانیک د حادثې په وخت کې د هغې عمر صرف 2 میاشتې خپل مور او پلار سره وه او په 2009 کې په 2009 کال کې کله چې هغه مړه شوه نو د هغې عمر په دې ټایم کې 90 کاله یعنې هغه ټایم کې صرف د 2 میاشتو وه کوم ټایم کې چې د ټایټانیک حادثه راغله. کوم ټایم کې چې وفات شو په 2009 کې بیا یو ډېره زیاته بوډۍ ښځه وه او داسې هم ویل کېږي وایي په هغه وخت کې څه داسې خوشقسمته خلک هم تقریبا 50 یا 50 زیات کم چې هغوی ټایټانیک ټیکټ اخیستی او پیسې ورکړې وي. دا یو غټ خواهش او ارمان و چې د دنیا د ټول نه په دې غټ بحري جهاز کې د انګلینډ نه تر نیویارک پورې سفر وکړي
خو بیا داسې کار وشو چې په څه وجه باندې د هغوی ټیکټ کینسل شو، یعنی مطلب خپل ټیکټ یې په خپله کینسل کو ځکه چې یو څه مسله ورته راغلی وه او په نتیجه کې الله تعالی جون بچ کو. لکه یو کس و هغه ټیکټ هم اخیستی و پیسې هم ورکړې وي په کوم ورځ باندې چې په ټایټانیک کې تو ټایټانیک روان و نو داسې کار وشو چې د هغه خپه واوښتله. کله چې خپه واوښتله بس د خپل ټیکټ کینسل کو. دلته خپه واوښتله خو هلته چې کوم دی جون بچ شو. بل یو کس داسې و په کوم ورځ باندې چې ټایټانیک روانېدو په خپل غټ سفر باندې هغوی وایي ځانونه هم تیار کړي وو خو داسې کار وشو چې د هغه سړي زوی بیمار شو. په دې وجه باندې هغه ته پاتې شو، ټوله فیملي هغه ته پاتې شو. نو دلته زوی بیمار شو خو هلته د ټولې فیملي جون بچ شو. داسې مو ویل کېږي چې یو کس و د هغه پیټ یعنی فالتو ځناور سپی یا داسې بل څه دا کور کې ساتلي وو هغه لږ ښه نه وه نو هغې ته پاتې شو، خپل ټیکټ یې کینسل کړو. هلته د دې ټولو زندگی بچ شو. یو کس په دې خاطر باندې خپل ټیکټ کینسل کړو چې یو هفته بعد به لاړ شم زه به خپل فیملي سره لږ نور وخت هم تېر کړم. د انګلینډ نه امریکا ته روان نو په دې وجه باندې د هغه ژوند هم بچ شو. او ډېر کسان خو ورکې داسې مو چې هغوی ځان سره بېګناه هر څه راغوستي وو خو چې راتلل نو په لاره کې لیټ شو او چې راتلل بس ټایټانیک ته تللی و. خو دغه کسان وروسته بیا ډېر زیات خوشحاله وو. کله چې دا حادثه وشوه په 1912 کې ټایټانیک د دنیا د ټول نه غټ بحري جهاز په سمندر کې ډوب شو، د سمندر تل ته لاړو. دی بس بیا خلک ګرځېدل او اخر هم 83 کاله بعد دا د سمندر په تل کې پیدا کړو. یعنی په 1915 کې بیا پته ولګېدله ټایټانیک په سمندر کې پروت و. دغه ټایټانیک دغه بحري جهاز چې کوم دی دا اوس هم په هماغه ځای کې په سمندر کې پروت دی. د دې ملبه هر څه خو دا څوک هم نه راوچتی. ولې نه راوچتی؟ ځکه چې دا په کوم ځای کې پروت دی نو هلته ګهرۍ ډېره زیاته ده، مطلب سمندر چې کوم دی هلته ډېر زیات ډوب دی. د دې د راوچتولو هیڅ فایده نشته. دا چې راوچتۍ په دې باندې ډېره زیاته خرچه کېږي او بل چې راوچتۍ کې نو دې څه فایده نشته. او داسې هم ویل کېږي چې په دې باندې زنګ دومره په تیزۍ سره روان دی چې 2030 پورې به دا مکمل ختم شي، یعنی اوبه به یې ځان سره حل کړي. دا تاسو اوس کومه کیسه واورېدله دا څه فلم نه و، مطلب فیک سټوري نه وه. په دې باندې فلم جوړ شوی دی خو دا یو حقیقي واقعه ده چې په 1912 کې پیښه شوې وه او تاریخ به همیشه یاد ساتي. بس اوس د ویډیو په اخر کې موږ ته صرف دومره ووایي چې آیا دغه سټوري دغه کیسه ستاسو خوښه شوه او که نه، په دې کې کم یو برخه ورکې ستاسو ډېره زیاته خوښه شوه، د دې نه تاسو ته کم سبق میلاو شو او آیا موږ دغه شانې نور سټوریز اپلوډ کړو ستاسو دپاره او که نه. لاندې په کمنټ سیکشن کې په کوم ځای کې چې تاسو کمنټ لیکئ په هغه ځای کې موږ ته خپله رایې ضرور راکړئ. او که غواړئ چې داسې نور ویډیوز هم تاسو وګورئ زموږ په دې چینل باندې نو بیا زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره خامخا لایک کړئ ځکه چې دې سره ستاسو هیڅ هم نه کېږي. خو کله چې بیا موږ نیو ویډیو اپلوډ کړو د ټول نه مخکې نوټیفیکیشن به تاسو ته میلاویږي او تاسو به یې کتلی شئ. Thank you so much guys for giving us your precious time او په الله م سپارم.